کابل کې هغو 800 کسانو ته تر درملنې وروسته حرفوي زده کړې ورکړل شوې چې پخوا په نشو روږدي او په خپله کورنۍ او ټولنه کې یې هېڅ ځای نه درلود. یادو کسانو کابل کې د امید په نوم د روږدو درملنې یو مرکز کې د 4.5 میاشتو په موده کې د بوټ او بایک جوړولو، خیاطۍ، د ساختماني برېښنا انرژۍ په برخو کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړې دي. د یادو کسانو په فراغت غونډه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو مرستیال مولوي محمد زاهد احمدزي ویل، یاد کسان چې له خپلو کورونو او ټولنې جلا د ژوند تر ټولو سخت پړاوونه یې تېر کړي، خو اوس له درملنې او زده کړو وروسته بیرته د ژوند ته د ستنېدو جوګه شوي دي. خو لله الحمد تر راټولولو او لازمې درملنې وروسته همت یې وکړ او زده کړو ته مخه کړه چې نن موږ او تاسو د پایلې شهیدان یو. چې شاوخوا 800 تنه په 5 مختلفو حرفو کې فارغ او پر دوی به د فراغت سندونه وویشل شي، چې له دې وروسته به دوی د ماهرو کارګرو په توګه د خپلو خلکو او ټولنې خدمت کوي او هم به له خپلو کورنیو سره د مسؤلو اشخاصو په توګه همکاري او د هغوی لاسنیوی کوي.